بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن چهارشنبه د 1440 کال د مسافر الظفر میاشتې دریمه چې د 1403 کال د زمري له 11مې او د 2024 کال د اګست له 9 نیټې سره سمون خوري. د دې مهال کورنیو بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. د امیر المؤمنین حفظه الله په نوي فرمان کې پر هوټلونو غازو او تیلو ثابت مالیه راکمه کړه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي د تیرې ادارې چارواکي د هیواد ته راستانه شي او دلته د په ډاډه زړه ژوند وکړي. چین له افغانستان سره خپلې اړیکې نورې هم پیاوړې کوي. روغتیا وزارت وایي لرې او پرتو سیمو ته خدمات رسول مو لومړیتوب دی. د فلسطین ولسمشر روسیې ته سفر کوي. چین وایي په ټوله نړۍ کې له بشري حقونو د امریکا سرغړونې باید ختم شي. دا هم بشپړ خبرونه. د امیر المؤمنین حفظه الله په نوي فرمان کې پر هوټلونو غازو او تیلو ثابت مالیه راکمه کړه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پر هوټلونو غازو او تیلو د مالیاتو کمښت غونډه کې وویل د مالیاتو په نوي تخفیف کې د غازو او تیلو په 1 لیټر ثابت مالیه له 0.6 سلن څخه 0.3 سلن ته راښکته شوه. مولوي عبدالسلام حنفي وویل هغه شرکتونه چې په هیواد کې په همدا ډول تیل او غاز اخلي او بیا یې پلوري هغوی به له دې وروسته 0.3 سلنه مالیه تویلوي. د نوي فرمان له مخې ټول هغه هوټلونه او ګرځنده هوټلونه چې رابوار فروشات یې 250,000 افغانیو څخه کم وي مالیات له 15 سلنې څخه 2 سلنې ته راښکته شوه. ښاغلي حنفي وویل په راتلونکي کې به هم په یو شمېر برخو کې د مالیاتو کچه راټیټه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د اسلامي امارت له لوري پر انصافو او هټیوالو معافیت له 1.5 لک څخه 2 میلیونو ته لوړ شو او مالیات یې له 0.15 سلنې څخه 3 سلنې ته راکم کړل. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي د تیرې ادارې چارواکي د هیواد ته راستانه شي او دلته د په ډاډه زړه ژوند وکړي. د کورنیو چارو وزارت د پلان او ستراتیژۍ مرستیال مولوي مخدوم عبدالحق د سرپل ولایت د نوي والي په معرفت غونډه کې د تیرې ادارې له چارواکو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په ډاډه زړه دې دلته ژوند وکړي. ښاغلي عبدالحق افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله له لوري عمومي عفوه شوې او هیڅ چاته خطر نه دی متوجه. تاسو زموږ غږ له امت راډیو څخه اورئ. چین له افغانستان سره خپلې اړیکې نورې هم پیاوړې کوي. چین کې د افغانستان سفیر مولوي اسدالله بلال کریمي د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي یو شاو یونګ سره کتلي. په چین کې د افغانستان سفارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دې کتنه کې د چین او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو د لا پراختیا ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د متقابل تعامل له مخې د ښو اړیکو او د اقتصادي اتصال پر پیاوړتیا خبرې کړي دي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه، ټرانزیټ، قونسلي او نور مسایل هم د بحث اصلي ټکي وو چې پرې رغنده خبرې شوي دي. په دې کتنه کې دواړو خواو د چین افغانستان ترمنځ اوسنۍ سیاسي او اقتصادي اړیکې مثبت ارزولې او په دې برخه کې د لا ډېرو هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. روغتیا وزارت وایي لرو او پرتو سیمو ته خدمات رسول مو لومړیتوب دی. د عام روغتیا سرپرست وزیر مولوي نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د UNFPA سازمان له مشر کوابینا اسانتي سره په دې کتنه کې د هیواد د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو ته د روغتیايي خدماتو وړاندې کول د دغه وزارت لومړیتوب یاد کړی. د عام روغتیا وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې په سپینو سیمو کې د روغتیايي ځالو جوړېدو، د جوړ شویو روغتیايي ځالو د خدمتونو د پراخوالي او د مور او ماشوم لپاره د ځانګړي روغتیايي خدمتونو په اړه هم خبرې شوې دي. سرپرست وزیر د یاد سازمان له لوري د جوړو شویو مرکزونو او روغتیايي ځالو په خاطر مننه کړې او په راتلونکي کې د نویو روغتیايي ځالو د جوړېدو پر مهال د معیاري او نویو نقشو عملي کولو غوښتنه کړې ده. په فاریاب کې خلکو د پوهنې ریاست ته 20 جریبه ځمکه وقف کړې. د فاریاب ولایت د پوهنې رئیس وایي د دغه ولایت اوسیدونکو د ښوونځیو جوړولو په موخه 20 جریبه ځمکه په وړیا ډول دغه ریاست ته ورکړې ده. نوموړی وایي د متوازن پرمختګ
تضمین کیفیت او ښوونیزې اسانتیاوې په برخه کې د دغه ولایت د پوهنې ریاست لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د فاریاب اوسیدونکي وایي د پوهنیز بهیر ملاتړ او زده کوونکو ته د مناسب ښوونیز چاپیریال رامنځته کولو په موخه خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دوی د دغو هڅو موخه په خپلو سیمو کې د پوهنې پیاوړتیا، غربت او بېسوادۍ کچې ټیټول ګڼي. د فاریاب د پوهنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه ولایت کې 498 ښوونځیو له منځه 155 ښوونځي ودانۍ نه لري او 82,000 زده کوونکي د ونو تر سیوري لاندې کرایي کورونو، جوماتونو او یا هم په پرانیستې فضا کې زده کړې کوي. په پنجشیر کې څه باندې 1,40,000 ډالرو په ارزښت زمرود وپلورل شول. د پنجشیر د کانونو او پېټرولیم ریاست مسؤلینو تېره ورځ د دغه ولایت له کانونو د تازه استخراج شویو زمرودو د پلورلو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د کانونو او پېټرولیم رئیس محمد قاسم امیری ویلي چې یو ځل بیا د هیواد پر سوداګرو 4,970 قراته زمرود د 1,40,600 ډالرو په ارزښت د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. نوموړي زیاته کړې چې د یاد ریاست ادارې د پنجشیر له کانونو څخه استخراج شوي زمرود یې د باصلاحیته کمیټې د پلاوي پښتون کې په کورني سوداګر پلورلی دي. او د کورنیو خبرونو وروستی دا چې د کوشتېپې کانال د 2یم فاز ترڅنګ 6 لوی پلونه جوړیږي. د ملي پراختیا شرکت وایي د کوشتېپې کانال پروژې د 2یم فاز ترڅنګ به 6 لوی پلونه هم جوړ کړي. د کوشتېپې د کانال د پروژې د مسؤل په وینا دغه پلونه به د هغو ولسوالیو او کلیو د نښلولو په موخه جوړ شي چې دغه کانال ترې تیریږي. د مهال د ملي پراختیا شرکت د کوشتېپې کانال د لومړي فاز په مسیر کې 2 لوی پلونه ګټه اخیستنې ته سپارلي دي. له دغه پلونو یو تر مزار شریف ریل پټلۍ سره نښلوي او بل د مزار شریف حیرتان پر لویه لاره د لوی او کوچنیو موټرو د تګ راتګ لپاره جوړ شوی او لوی اقتصادي اهمیت لري. دا هم له هیواده بهر څو بهرني خبرونه. په عراق کې د امریکایي پوځیانو په اډه برید شوی چې 15 تنه پکې ټپیان شوي دي. ریوټرز خبري اژانس خبر ورکړی دا راکټي برید د عراق په لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په العین اډه شوی او 15 امریکایي سرتیري ټپیان کړي دي. ریوټرز خبري اژانس ویلي امریکایي ځواکونو همداراز اډې ته نږدې 8 نور راکټونه هم شنډ کړي دي. سرچینې لیکلي له دې برید وروسته په سوریه کې د امریکایي ځواکونو التنف اډه کې هم تیارسای حالت اعلان شوی او د امریکا جنگي الوتکو فضایي څار پیل کړی دی. دغه بریدونه وروسته له هغې کیږي چې تهران کې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه تر شهادت وروسته منځني ختیځ کې کړکېچونه زیات شوي او G7 ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې کړکېچونو اندېښنه ښودلې. چین وایي په ټوله نړۍ کې له بشري حقونو د امریکا سرغړونې باید ختم شي. د امریکا د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې د امریکا د استوګنې په سیمو کې د ښوونځیو د حقیقت په اړه د پلټنې 2م راپور خپور کړی. د دې راپور له مخې په تاریخ کې د سور پوستکو یا ځایي امریکایانو شاوخوا 1000 ماشومان په دغه ښوونځیو کې مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې یاد ښوونځي د امریکا د حکومت تر ملاتړ لاندې دي. دغه ماشومان په ښوونځیو کې له بدني ځورونې سره مخ شوي او د مورنۍ ژبې د ویلو له امله هم سزا ورکړل شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جیان په دې وروستیو ورځو کې په مطبوعاتي غونډو کې د سور پوستکو یا ځایي امریکایانو د ځورېدو په اړه ویلي چې امریکا د سور پوستکو یا ځایي اوسیدونکو د ځپلو پر بنسټ خپل هیواد جوړ کړی. له دغو کسانو سره ناعادلانه چلن او د هغوی ځورول باید ودرول شي او باید له نورو امریکایانو سره مساوي چلن وسره وشي او په نړۍ کې له بشري حقونو د امریکا سرغړونې باید ختم شي. د فلسطین ولسمشر روسیې ته سفر کوي. روسي رسنیو د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ښایي د فلسطین ولسمشر محمود عباس د روانې اګست میاشتې له 12 تر 14 نیټې پورې روسیې ته سفر وکړي. نوموړی به د دغه سفر په ترڅ کې د اګست پر 12 نیټه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د رسنیو د راپورونو له مخې چې دغه سفر اصلي موخه به د نړۍ او RIA د روسیې فلسطین د روانو حالاتو وروستیو پرمختګونو په اړه د نظرونو تبادله، خبرې او دوه اړخیزې اړیکې پیاوړتیا ده. دومت راډیو ډیرو معزز اوریدونکو دا د دې مهال کورني او بهرني خبرونه. تر بیا ښې چارې الله مومل.